چاپاپیښ یعنې کاما. په نورو ژبو کې کاما د واو په ډول لیکل کیږي، خو په پښتو ژبه کې د دې لپاره چې له واو سره یې توپیر وشي د چاپاپیښ په بڼه یې لیکو. د دې نښې یعنې سمبول ته بیلیدونکې هم وایي، د دې لپاره چې ساده جمله له یو اوږدې جملې نه بیله کړي، بیلیدونکې جملې په پای کې کارول کیږي. همداراز کاما د یو ټاکلې موخې په درلودو سره مختلفو وړو جملو د پیلېدونکو جملو او همداراز معترضه جملو له اصلي یا د جملې له نورو فقرو سره د بیلوالي او د ګډېدونکو کلمو د اعدادو د طبقې شمیرنې د بیلوالي لپاره کارول کیږي. لکه پښتانه سره یو کیږي، ژوند په وحدت کې تیروي، یو بل ته ورور وایي او دښمن ته د یو ستر سپر په ډول څرګندیږي. لکه ژوند ښکلی دی، ژوند د ژوندانه خونې ته وایي او خوند یې هلته پیدا کیږي چې له وجدان سره په تناسب کې ژوند غوره شي.